بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ښاغلو سپېڅلو مشرانو کشرانو شاعرانو ادیبانو السلام علیکم. د هر څه نه مخکې خپل ډیر ګران ملګري طارق وداس ته په دغه کتاب سړي کې باندې د زړه د تل نه مبارکي وایم او بیا دا خبره کومه چې یو پوهان دی فرانکلن هغه یو خبره کړې وه. هغه وایي چې که ته غواړې چې د مرګ نه پس ته ژوندی پاتې شي ستا نوم دې تر ډیره پورې د خلکو په ذهنونو کې د ولس په حافظو کې ژوندی پاتې شي نو ته یو غوره کتاب ولیکه، یو ښه کتاب ولیکه. او که چېرې ته کتاب نشي لیکلی نو ته بیا داسې کار وکړه، داسې یو ښه کار وکړه د کام دپاره د ولس دپاره چې په تا باندې نور خلک کتابونه ولیکي. نو طارق وداس کتاب ولیکه او په دغه کتاب باندې به دا طارق وداس تر ډیره وخته پورې دی به پې ژوندی وي، دی به د ولس او د خپل کام او د ولسونو په حافظو کې به دی تل تر تله ژوندی وي. تاسو ګورئ رحمان بابا، خوشحال بابا دا څومره سوونو کاله وشو، 300-400 کاله، او دغه ښاغلي اوس هم موږ داسې یادو لکه چې نن هم موږ سره په دې محفل کې ناست دي، په حجره کې، په جومات کې، په کور کې، په سکول کې، هر ځای کې د هغوی ذکر کېږي. نو دا په دې چې هغوی کتاب لیکلی دی، هغوی شعر لیکلی دی او د دې ولس دپاره کار کړی دی، نو هغوی ځکه زموږ په حافظو کې ژوندي پاتې شوي دي. ملګرو دا طارق وداس دا کتاب چې چاپ کېده زه د دې برخه پاتې شوی یم. دا ما چې کله د چاپ په مرحله کې دا ما کتلی و، د دې هغه املا ما کتلی وه، ټیک کړې مې وه. نو په دې املا باندې یو وړه خبره کوم. دا املا ما د پښتو د ډاکټرانو د خولو نه هم اورېدلي دي، چېرې دا نوې املا چې ده دا ډېره ګرانه ده، دا موږ ته نه یادېږي. دا طارق وداس د دې کتاب د چاپای په دوران کې ما سره 2 ځله راغلی دی او په هغه 2 ځلو کې د ما سره 20 منټه یا 25 منټه ناسته به کړي. او ما چې دا کتاب وکته په دې کې هغه د املایي ستونزې چې وي هغه ورته ما په ګوته کړې وي او 20 منټه ما د سره اخیستي وو چېرې دا یې داسې ده، دا به داسې لیکي، دا د دې غږ دا دی او د دې یې غږ دا دی. تاسو یقین وکړئ چې اوس بل ورځ دی ما سره میلاو شو نو ده ووایي چې یاره اوس که بل دویم کتاب زه چاپ کوم نو هغې کې به د املا ستونزه بیخي نه. نو دی لکه ډېر لوستی هم نه دی خو ده هغه په یو نشست کې هغه د املا هغه غټې خبرې چې وي نو هغه ده پیک کړې وي، هغه د اغستې وي. نو زه ورته شاباس وایم او دغه خلکو ته هم دا وایم چې څوک وایي دا املا ګرانه ده، دا دی دا دی، نو هغوی ته دا وایم چې دې طارق وداس چې ډېر سبق یې هم نه دی ویلی او دی په هغه یو نشست کې په دغه په 20 منټو کې دی په دې املا باندې پوه شوی، دا د هغوی دپاره یو سبق دی. ملګرو وخت کم دی، موسم هم ښه نه دی، 2-3 شعرونه به ووایم. یو 2 کتاب دی چې موږ ناپوهه ناخبره ولس، منګه ناپوها ناخبره ولس، عمل ته نه ګورو په رنګ پسې ځو. منګه ناپوها ناخبره ولس، عمل ته نه ګورو په رنګ پسې ځو. څوک دی او څه یې مرام څه یې نظر، څوک دی او څه یې مرام څه یې نظر، تپوس یې نه کوو خو ډنګ پسې ځو. یو کتاب بله ده چې حاجي د حج نه چې واپس شو کله، حاجي د حج نه چې واپس شو کله، ویل یې اوس خو یې بیخي ولیکه و دوکانداره په کاته کې زما د نوم سره حاجي ولیکه. د غزل 2-3 شعرونه لري چې د مین زړونو سوغات مې ورته ووی، د مین زړونو سوغات مې ورته ووی، خاپیرای د چین او سوات مې ورته ووی، او د قارون هسې پې ولګېده بده، د قارون هسې پې ولګېده بده
چې د حسن د زکات مې ورته ووې د قارون هسې پې ولګېده بده چې د حسن د زکات مې ورته ووې او ته زما یې 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 په کرات او په مرات مې ورته ووې او ګوره هر ځل یې نوې بانه کړې ګوره هر ځل یې نوې بانه کړې ګوره بیا د ملاقات مې ورته ووې ګوره هر ځل یې نوې بانه کړې ګوره بیا د ملاقات مې ورته ووې او په کافر زړه یې ذره اثر ونه شو په کافر زړه یې ذره اثر ونه شو دلایل که د مشکات مې ورته ووې او چې ضرور نه پکې سر غوس شي انوره چې ضرور نه پکې سر غوس شي انوره ګټه یې نه ګڼم بایلات مې ورته ووې ډېره مننه ډېره مننه